السلام علیکم ملګرو د نړۍ کرکټ تازه معلومات سره شریکوم په د انډر 19 نوزستانو ایشیا کپ روان دي په ګروپ بي کې نن دوه میچونه دي سریلانکا او یو اي میچ روان دي سریلانکا بیټینګ روان دي جاپان او بنگلاديش میچ روان دي بل طرف ته جاپان بیټینګ روان دي چې دغه میچونه چې دوه ختم شي دغه مکمل سکور کارډ سره شریکوم انګلند او ویسټ انډیز ون ډے سیریز روان دي دغه سکور کارډ سره شریکوم او د زمبابوے او د ایرلند د ټي 20 سیریز روان دي دغه سکور کارډ سره شریکوم ویډیو خپل مګوري مخکې مګوري سره ضرور شریکي انګلند او ویسټ انډیز چې کوم دي د ډي آی ټور روان دي د ون ډے ټور روان دي انګلند ټیم 206 سکور کړیو ویسټ انډیز ټیم د ډي ال اس میتود په وجه باندې دغه سکور پوره کړل او دغه په څلور وکټو سره ویسټ انډیز ټیم دغه میچ وګټو د انګلند نه مخکې یو انګلند ګټلی او ویسټ انډیز ګټلی دا دریم ون ډے میچ چې کوم دی دا ویسټ انډیز په خپل نوم باندې کو بل طرف ته زمبابوے او ایرلند ټي 20 سیریز روان دي یو خوندور سیریز روان دي زمبابوے یو سل سروي سکور کړیو شپږ لوبغاړي سوریدلیو مقرره شل ورن هغه لوبولیو ایرلند ټیم دغه سکور خو په آرام سره پوره کړل څلور لوبغاړي سوریدلي په شپږ وکټو سره ایرلند ټیم دغه میچ وګټو او په ګروپ بي کې چې کوم میچونه روان دي نو هغه مکمل سکور کارډ به شریکو چې کوم میچونه ختم شي او چې کوم ټیمونه بهر شو کوم ټیمونه دننه شو نو ویډیو کتل ډېر من ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک زموږ پیج د سره فالو کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره او زموږ یوټیوب چینل د سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور خو خلري د الله په امان